بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما نور کله ډېرې خبرې کولې لیکن اوس شاید ډېرې خبرې ونه کړی شم، لیکن له دوستانو نه مننه کوم چې دوی لطف وکړه او مهرباني وکړه. ما د دوستانو نه ډېرې داسې خبرې واورېدې چې ځان رانه ورک شو، پوه نه شوم چې دا څوک ښیي. دا د دوی له ورې نه وو. په ما کې هغه څه چې دوی یاد کړل هغه نشته. په هر صورت ما چې څه کړي د خپلې مورنۍ ژبې او د خپل پلرني هېواد د خدمت په منظور مې کړي، او په دې برخه کې نه چا مجبور کړی یم او نه چا فرمایش را کړی. فرمایشونه مې هېڅکله نه دي منلي. د خپل زړه مې منلي او د خپل ملت او د خپل هېواد په ګټه مې غږ پورته کړی. حالات هر ډول شوي، ځمکه ډېره سوځنده شوې ده، لیکن زما خصلت دا و چې خپله لار به نه پرېږدم، او خدای توفیق راکړ. بندي شوم، تهدید شوم، مشکلات را باندې راغلل، لیکن خپله لار مې پرې نه ښوده، او له خدایه شکرګزار یم چې په همدې لاره روان پاتې شوم، او دوستان هم زما د همدې لارې له مخې له ما سره مینه لري. د دوستانو خاطرې او تبصرې، خصوصا تدبیر، زما سره په دې تېره د پېړۍ په 4مه برخه کې زما سره دایم پاتې شوی، ما سره یې کومک کړی، زما د رنځورۍ، زما د مشکلاتو د ټولو د حل لپاره یې اقدام کړی. په اوس وخت کې چې زه سخت ناروغه شوم، د ده کور داسې لږ فاصله را سره درلوده، لیکن هغه فاصله یې ختمه کړه. په مغو بلاکونو کې چې زه اوسېږم دم هم خپل کور راوستی، او شپه ورځ مې خبر اخلي. زه مننه ترې کوم او د لوی خدای نه اجرونه ورته غواړم. د پتمن صاحب د خاطراتو په لړ کې باید یاده کړم چې پتمن صاحب یو له سره تېر مبارز و. د پرچمیانو په حکومت کې، د روسانو په موجودیت کې، موږ په کابل کې دننه یوه ډله، یو ټولی د افغان ملت د ګوند په نمایندګۍ جوړ کړی و. چا به مقالې لیکلې، چا به خطاطي کوله، او بالاخره د استقلال په نامه اخبار په کابل کې جوړاوه. بیا به پتمن صاحب هغه پېښور ته ووړ او هلته به چاپېده. دا نه داسې کار و چې هر قدم یې د سر د قربانۍ سره تړلی و، لیکن ده دا وظیفه اجرا کوله او اجرا یې کړه تر هغې چې زندان ته ولوېد او جهنمي زندان یې تېر کړ. نو په دې ترتیب ژوند خاطرې دي، ډېر څه پکې راغلي، خصوصا زموږ ژوند، زموږ د معاصر افغانستان ژوند له سختو مشکلاتو، له سختو خاطرو، له سختو حالاتو ډک دی. راز راز حکومتونه راغلل، راز راز فکرونه راغلل، راز راز لاسونه راغلل. هر چا دلته ګوډاګیان پیدا کړل، دلته یې کار وکړ، لیکن په پای کې دا هېواد وران کړل او ولاړل. زما ځوانانو ته توصیه دا ده چې د هېڅ چا په لاپ شافو وادو ونه غولېږي. هېڅوک هم د هېڅ چا لپاره کار نه کوي. که موږ تاسې د خپل وطن لپاره کار ونه کړو، نور یې نه راته کوي. نه روس په دې برخه کې وفا وکړه، نه امریکا وکړه، او نه پاکستان او ایران او د نور هېوادونه. نو زموږ د ځوان نسل دنده دا ده چې علم ته لاس واچوي، زده کړه وکړي، او دا هېواد د علم په زور او د علم په قوت په خپله آباد کړي، او په خپله دا هېواد د پرمختګ او پیشرفت په لاره روان کړي. که داسې ونه کړو، موږ به دایم
د یو او بل د تیري لاندې راځو او یو بل به زموږ هیواد ورانوو. زموږ په تاریخ کې وایي چې افغانستان د امپراتوریو ګورستان دی. دا واقعیت دی. دلته 3 ځل د انګریز امپراتوري، 1 ځل د روس امپراتوري، 1 ځل د امریکې امپراتوري، دا ټول په ګونډو شو. لیکن څه ګټه؟ موږ پکې برباد شو، زموږ وطن پکې ټوټه ټوټه شو. نو موږ باید د خپل وطن لپاره کار وکړو. د نورو په لاره ولاړ نه شو، د نورو لپاره کار ونه کړو. زموږ ډېر نسلونه په دې کې ضایع شو، د نورو په ګټه، د نورو په خوښۍ دا وطن وران شو. نو زما توصیه دا ده چې ځوان نسل باید د خپل تاریخي هیواد د ودانۍ او پرمختګ لپاره په خپله لاس په کار شي، په هېچا ونه غولېږي. موږ د چا سره دښمني نه کوو، په چا تیری نه کوو. دا څه چې شوي دا ټول نورو په موږ تیري کړي دي. موږ د چا هیواد ته نه یو ورغلي، په چا مو تیری نه دی کړی. نو په دې اساس موږ بیا هم د تیري نیت نه لرو. د ټولې دنیا سره د دوستۍ او د ټولې دنیا سره د همکارۍ ژمنه کوو او کار ورسره کوو. لیکن که بیا هم څوک د افغانستان سره د دښمنۍ خیال لري، البته دښمنۍ ته تسلیمیږو نه. دا ملت نه تسلیمیدونکی ملت دی او په همدې قیمت خپل ازادي ساتلې ده. کنه په وارو ورکه لکه هندوستان یا پاکستان غوندې چې دوی د انګریز نوکري منلې وای، اوس به افغانستان ودان و. لکه د منځنیو اسیا د هیوادونو غوندې افغانستان به ودان و، یا لکه د نورو غلامانو غوندې افغانستان به ودان پاتې و. لیکن دوی دا نه ده زغملي، افغانستان یې وران کړی، لیکن خپل هیواد یې آباد ساتلی دی، خپل هیواد یې آزاد ساتلی دی. البته آباد خو نه دی، وران شو. نو موږ تاسې هڅه به دا وي چې د افغانستان باندې خپل ذهن متمرکز کړو. دنیا چې هر څه لاپې کوي ټولې دروغ دي. امریکا د دیموکراسۍ چغې وایي، روسیې د بشردوستۍ چغې وهلې، لیکن هدف د ټولو خپل ځان و. امریکا هم د اوس په وضاحت وایي چې اول امریکا د بیا جهان دی. پوتین وایي چې روس نه وي جهان دی نه وي. نو په دې اساس دوی فاشستان دي، دوی د افراطي وطن پالنې ښکار دي. لیکن موږ ناسیونالیستان باید واوسو او موږ د خپل هیواد پالنې چې دا یو مقدسه لار ده، دا یوه سپېڅلې لار ده، دا د تجاوز نه خلاصه لار ده. موږ باید په دې لاره روان واوسو او د خپلې ودانۍ فکر وکړو. زما یو قطعه ده، هغه به ووایم او تاسې نه به رخصت شم. غواړو ملت، کوم ملت؟ افغان ملت. څنګه ملت؟ سم ملت، ودان ملت، یو ملت، واحد ملت، قوي ملت، کلک ملت، په خپلو پښو روان ملت.